Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my YouTube channel English with Nurani. In this video, I have brought to you some of the optative sentences, and I hope that you will learn much more here and you will make your English fluent. So let's come towards these sentences. محترمو دوستانو دې درس کې تاسو ته مونږه څه دعائيه او تمنائيه جملې راوړي دي، یعنی هغه جملې چې مونږ پکې چاته دعا کوو چې ښه سفر ولري، الله دې په تا رحم وکړي، ژوند دې ښه شه وغیره وغیره. او تمنائيه جملې هم مونږ راوړي دي. تمنائيه جملې هغه جملې لکه مونږ وایي کاش چې داسې شوی و، یا زما خواهش دې داسې شوی و وغیره وغیره. نو په دې درس کې مونږ تاسو ته دعائيه او تمنائيه دواړه جملې راوړي دي. تاسو به له دې نه ډېره زده کړه وکړئ او خپل انګلیش به روان کړئ. خو دوستانو هیله لرو که تاسو زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم پرس کړئ چې آینده هر راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت باندې ملاویږي. راځئ اوس د دې جملو په طرف. که موږ چاته وایو چې ښه سفر ولري نو ورته وایو به have a nice trip. have a nice trip ښه سفر ولري. have معنا ولري، نایس ټریپ ښه سفر ولري. او که وایو چې خوشحاله ژوند ولري نو ورته وایو به have a happy life. have a happy life. have معنا ولري او happy life خوشحاله ژوند ولري. او که چاته وایو چې ډیر عمر ولري نو ورته وایو به may you live long. may you live long ډیر عمر ولري. او که چاته وایي چې خدای دې په تا رحم وکړي، الله دې په تا رحم وکړي نو ورته وایي به may God bless you. may God bless you الله دې په تا رحم وکړي، خدای دې په تا رحم وکړي. may God bless you. او که وایي چې کاش چې دا ما کولی شو نو وایو به I wish I could. I wish معنا زما دا خواهش دی او زما دا ارمان دی، یا دا معنا چې کاش چې I could چې ما کولی شو. I wish I could کاش چې ما کولی شو. لکه زه وایم کاش چې ما ډرایوینګ کولی شو نو وایم به I wish I could drive. I wish I could drive کاش چې ما ډرایوینګ کولی شو. او که وایم چې کاش چې ما انګلیش ویلی شو نو وایم به I wish I could speak English. I wish I could speak English کاش چې ما انګلیش ویلی شو. او که چاته وایي چې خدای دې ستا مدد وکړي نو ورته وایي به may God help you. may God help you الله جل شانو دې ستا مدد وکړي، خدای دې ستا مدد وکړي. may God الله جل شانو دې help you ستا مدد وکړي. او که چاته وایي چې کامیابي درته غواړم نو ورته وایي به wish you success. wish you success. wish you یعنی زما خواهش دی دا، یعنی زه غواړم تا ته success کامیابي. wish you success کامیابي درته غواړم. دغه رنګې که ورته وایي چې خوشحاله ژوند درته غواړم نو ورته وایو به wish you happy life. خوشحاله ژوند درته غواړم. او که دا وایي چې کاش چې زه بادشاه شوم، کاش چې زه بادشاه وم نو وایو به wish that I were a king. wish that I were a king کاش چې زه بادشاه وم. دغه رنګې که موږ وایو چې کاش چې زه استاد وې نو وایو به wish that I were a teacher. کاش چې زه استاد وې. یا وایي چې کاش چې زه ډرایور وې نو وایي به چې wish that I were a driver. wish that I were a driver کاش چې زه ډرایور وې. دلته تاسو د یو لفظ ته کتلی شئ چې د آی نه وروستو مونږه ور راوړی، په کار واز وي، خو په تمنائیه جملو کې به مونږه د آی نه بعد واز راوړو. دا یو خبره صرف په تمنائیه جملو کې چې دی دا مستثنا ده. او د قرنګي په کنډیشنل سنټنسز چې کوم شرطیه جملې دي په هغې کې دا مستثنا ده چې د آی نه بعد مونږه بیا ور راوړو د واز په ځای باندې. اوس تاسو ته تمنائیه جملې د سوال په جواب کې راوړو. که څوک تاته وایي چې ستا څه ارمان دی، ستا څه ارمان دی، لکه تاته وایي what is your desire. what is your desire ستا څه ارمان دی. desire معنا ارمان یا خواهش. ستا څه خواهش دی، ستا څه ارمان دی. نو ته ورته ویلی شي I wish I could write. I wish زما خواهش او ارمان دا دی I could write چې ما لیکل کولی شو، یعنی کاش چې ما لیکل کولی شو. که ته وایې چې زما خواهش او ارمان دا دی چې کاش چې ما انګلیش ویلی شو نو وایې به I wish I could speak English. I wish
I could speak English. کاش چې ما انګلیش ویلی شو. که ته وایې چې کاش چې ما ډرایوینګ کولی شو نو وایې به I wish I could drive. I wish I could drive. کاش چې ما ډرایوینګ کولی شو. او که څوک تا ته وایي چې ته څه غواړې What do you want? ته څه غواړې یا What is your desire? ستا څه ډیزایر او خواهش دی نو ته ورته جواب کې داسې ویلی شي I want to be a doctor. زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم. I want to be an engineer. زه غواړم چې زه انجینیر جوړ شم. I want to be a teacher. زه غواړم چې ټیچر جوړ شم، استاد جوړ شم. I want to be a rich man. زه غواړم چې یو مالدار شخص چې دی هغه جوړ شم. که موږ مخامخ کس ته دعا کوو یا هغه دپاره ښه ارادې ښه خواهشات لرو نو وایو به may you یعنې کاش چې ته. خو که موږ د غایب کس په باره کې ښه خواهش او دقه رنګې دعا کول غوښتل غواړو نو بیا به د may you په ځای باندې may he وایو. لکه موږ وایو چې کاش چې هغه خپل قسمت ومومي نو وایو به may he find his luck. may he find his luck. کاش چې هغه خپل قسمت ومومي. دقه رنګې که موږ وایو کاش چې هغه کامیابي ومومي نو وایو به may he get his success. may he get his success. کاش چې هغه خپله کامیابي ومومي. نو د غایب دپاره که هغه موږ سره نارینه وي نو می نه وروسته به هي راوړو. که هغه زنانه وي نو بیا به شي راوړو. او که موږ چې دی مخامخ کس ته دعا کوو چې کاش چې ته خپل قسمت ومومي نو بیا به یو راوړو may you find your luck. کاش چې ته خپل قسمت ومومي. بله جمله ده که موږ چاته وایو چې ښه ژوند درته غواړم نو وایو به wish you happy life. wish you happy life. ښه ژوند درته غواړم. او که داسې ورته ویلی شو چې have a happy life. have a happy life. ښه ژوند ولرې او ښه ژوند درته غواړم. او که وایو چې روښانه مستقبل درته غواړم نو وایو به wish you bright future. wish you bright future. روښانه مستقبل درته غواړم. او که وایو چې کاش چې موږ موټر لرلو. کاش چې موږ موټر لرلو نو I wish that we had a car. I wish یعنې زما د ارمان دی دا خواهش مې دی that we had a car چې کاش چې موږ موټر لرلو. I wish that we had a car. کاش چې موږ موټر لرلو. او که وایو چې کاش چې موږ دولت لرلو نو وایو به I wish that we had wealth. I wish that we had wealth. wealth دولت ته وایي یعنې کاش چې موږ دولت لرلو. که وایو چې ګاډی م لرلو I wish that we had a car. کاش چې موږ موټر لرلو. امید دی دوستانو چې تاسو به له دې څخه ډېره زده کړه کړې وي. که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب لرئ. د بیل بټن پریس لرئ چې تاسو ته آینده راتلونکي ویډیو په وخت باندې ملاویږي. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.